ګرانو دعوتګرانو زموږ نیکې هیلې او احترامات ومنئ. الله جل جلاله دې هغه وخت راولي چې موږ په سلهاو نه بلکې په زرهاو دعوتګران په ټوله نړۍ کې ولرو. نننۍ موضوع زموږ بیا هم د ویډیوګانو په اړه باندې ده. صحیح شوه؟ ډیر معلومات مې د ویډیوګانو په اړه باندې مخکې هم درکړي په نورو ویډیوګانو کې. نن زه تاسو ته دا ویل غواړم چې باید موږ تاسو په دې ویډیوګانو کې نوآوري وکړو. نوآوري څه مطلب؟ یعنی تغییرات باید پکې راولو. داسې نه چې په یوه شیوه باندې مخکې لاړ شو، فقط په یوه شیوه باندې په یوه طریقه باندې مخکې تلل دا خسته کن تمامیږي. صحیح شوه که نه؟ خلک په دې باندې خسته کیږي، بالاخره تا پرېږدي. نو د تل لپاره باید موږ تاسو داسې یو څه نوي وکړو تر څو دا خلک له ځان سره وساتو، تر څو زموږ خبرې واوري، زموږ پیغام ورته ورسیږي او موږ مایوسه نه شو او کار ان شاء الله وکړو، خیر مو ډیرو خلکو ته ورسیږي. زما هدف دا ده د دې خبرونه چې یو عالم یو خبره کړې وه، وایي چې زه تاسو ته دا وینا کول غواړم چې همیشه لپاره په خپلو طریقو کې نوآوري کوئ، تجدید نظر پکې کوئ، کوشش کوئ چې فکر وکړئ چې زه دا خپل پیغام څنګه خلکو ته په ښه طریقه باندې ورسوم. ځکه وایي که دا ته ونه کې، زما وایي په خپله باندې یو ډېر نږدې ملګری و، وایي ما ته یې راته ویلې چې زه ستا یوه ویډیو هم نه پرېږدم، ټولې ویډیوګانې دې زه الحمدلله ګورم، خو پلانکی دعوتګر نه ده، هغه له تا نه هم ګوره ډېر مشهور ده. صحیح شوه؟ له تا نه هم ډېر زیات مشهور ده، شاوخوا 10 میلیونه فالوورز لري، خو زه یوه ویډیو هم اوس نه ګورم. وجه دا ده چې هغه په دې یو طریقه باندې ټول عمر روان ده. اخر زه خسته شوم که په یوه طریقه باندې دی روان ده، همغه یوې خبرې دي، همغه یوه موضوع ده، همغه یوه طریقه ده، همغه یو ځای ده او بس بل هیڅ کوم تغییر او تبدیل پکې نشته. نو زه بالاخره هغه مې پرېښی ده. صحیح ده چې ښه دعوتګر ده لوی ده، خو یوه خبره یې زه نه اورم. نو د دې نه معلومیږي چې باید موږ تاسو همیشه لپاره فکر وکړو چې زموږ ستاسو د خبرې خلکو باندې خسته کونې تمامې نشي او نور باندې خلک خسته شي او نه داسې احساس وکړي چې یار نور بس توبه بس لاړ شي، یار سپریوي چینل او لاړ شي. دا موږ ځان سره ساتو، کوشش وکړو چې دا چینل پراخه کړو، خپل دعوت انشاءالله ډېرو زیاتو خلکو ته انشاءالله ورسو. دا په هغه طریقه باندې کېږي چې ته پکې نوآوري راولي. یعنې کیدای شي یوه شیوه د ویډیو دا د یو نفر خوښه وي، بله شیوه بیا د بل نفر خوښه ده، په بله شیوه باندې خدمت کول دا به د بل انسان خوښه وي. ته ټول ځان سره په دې طریقه باندې بیا ساتلی شي. فرضاً کله ناکله داسې ویډیو تاسو کوئ، زه تاسو ته د نمونې په ډول باندې یو څو مثالونه درکوم. لکه دا زه چې کوم مخامخ ناست یم، صحیح شوه؟ زما ډېرې ویډیوګانې داسې دي چې فقط یوه کامره راته لګېدلې ده. اوس تاسو ګورئ چې یوه دلته د کامره یو دې طرف ته ده، د بلې کامرې ته به هم زه در وګورم چې تاسو یقین راشي. دا ګوره اوس نوآوري شوه، یوه دلته ده یوه دلته ده، یوه مې مخامخ راخلي او یوه مې له دې خوا راخلي. صحیح شوه؟ نو دا اوس نوآوري شوه. په ځای د دې چې فقط ما یو څوک په یو کامره کې وویني که نه، په دوو کې مې ویني، نو دا کتونکی بیا نه خسته کېږي. صحیح شوه؟ کله ناکله ته کولی شي که ویډیو لنډه وه همداسې یوه کامره ولګي او خبرې وکړي، هېڅ مشکل نشته. خو که ویډیو اوږده وه ته مجبور او حتما باید کوشش وکړي چې دې کې فوټیجز واچوي. فوټیجز مطلب دا ده چې خپل عکسونه، د وطن عکسونه، ویډیوګانې ور اضافه کړي، د دې لپاره چې د خلک خسته نشي ستا په خبرو. کله تا وویني، کله ښایسته منظرې وویني، کله ستا د خبرو اړوند هغه عکسونه وویني یا ویډیوګانې وګوري. صحیح شوه که نه؟ مثلا ته د طبیعت په اړه باندې خبرې کوي چې طبیعت ته تلک دا ډېره فایده لري، چکر وهل، تفریح کول، منډې وهل، او ته هلته ورسره عملا همغه عکسونه او ویډیوګانې واچي، نو دا څومره به ښه راشي. هم ستا خبرې اوري او هم یې په خپلو سترګو باندې ګوري. نو دې ته وایي نوآوري. فرضاً کله ناکله ته داسې ویډیو کولی شي چې نیمه ویډیو پاس دې کې ته ښکاره شي، لاندې ویډیو کې، صحیح شوه، لاندې نیمایي ویډیو کې د هغه څه په اړه باندې چې ته خبرې کوې هغه پکې راشي. پوه شوئ که نه؟ یا مثلا یوې خواته ته واوسېږي، بلې خواته هغه کوم شي په اړه باندې چې ته معلومات ورکوې هغې خواته عکسونه وي. نو دا به څومره ښه خلکو ته به واضح ښکار کېږي چې ګوره دا سړی لګیا ده خبرې کوي او دلته ماته عملا زه په خپلو سترګو کې هم وینم.
صحیح ده کنه. نو دا هم بل شیوه ده چې په دې طریقه باندې تاسو ویډیوګانې جوړولی شي. بل طریقه دا ده چې مثلا فرضاً دغه کال کې مونږه د تختې ویډیوګانې شروع کړي دي. تاسو په ډېرو ویډیوګانو کې زه لیدلی یم چې تختې ته ولاړ یم، یو څه شی لیکم، خطونه کشکاږم او یو څه شي نه خطونه داسې تاوومه، اشارې ورته کوم. دا د څه په خاطر باندې؟ د دې په خاطر باندې چې ځینو خلکو دا خوښېږي او نوآوري پکې راځي. که ټول عمر زه همداسې کښېنم او خبرې وکړم، اول دا تاسې ما پرېږدئ یو ځای. صحیح ده که نه؟ که انسان ده ډېر وخت یو چا سره نشي پاتې کېدلی او نه هم د چا ډېرې خبرې اورېدلی شي، په تنګېږي که نه. نو باید موږ تاسو خپلې طریقې بدلې کړو. زه تاسو ته زما په کمپیوټر کې یوه بله ویډیو ښیم. هلته زه فرضاً تللی یم عبدالرحمن مسجد چې په کابل کې ده، ښایسته منظره ده. دلته مې موبایل ورته نیولی، تاسو وینئ دغه ویډیو ده، د عرفات په اړه باندې مې خبرې کړي. په دې ویډیو کې زه اصلا نه یم راغلی، فقط دغه منظرې، دا ګلانو، دا ونې مې، د چمنونه مې پکې راوستلي دي. تاسو وګورئ سبحان الله، دا 6 لکه که څومره ډیرو زیاتو خلکو کتلې ده او تر ډیرو زیاتو خلکو رسیدلی. ګورئ دا اوس په یو نوې طریقه باندې ویډیو وشو. صحیح ده که نه؟ نو دا طریقې ویډیوګانې بدلول را بدلول کله ناکله داسې هم ته کولی شي چې فقط خپل وایس، خپل صوت او د غږ ثبت کړي او هلته عکسونه فقط ورباندې واچي. ته دې اصلا نه ښکاره کېږي. یو ځای کې کونج کې خپل عکس واچي، نور ورسره نور عکسونه او منظرې راشي. فقط ته به اصلا کامره نه یې استعمال کړي، فقط مایک به دې استعمال کړی یا به د تلیفون استعمال کړی. نو دا هم مهمه طریقه ده، نوې جالبه طریقه ده. یو وخت کې ما فکر وکړم من کداسې وکړم چې یوه موضوع باندې لنډې خبرې وکړم او مختلف ځایونو کې شاټونه واخلو که نه، یو له یو منظرې نه بل منظرې نه بل. الحمدلله هغه ویډیوګانې هم ډېرې ګټورې وي. تاسو ته زه په کمپیوټر کې ښیم د دې ویډیوګانو نمونه. نو تاسو په دې ویډیوګانو کې ولیدل چې زه ګورئ په مختلفو ځایونو کې ولاړ یم که نه، اوبه دي، غرونه دي، تیږې دي، ماشاءالله، کله په یو ځای کې، کله په بل ځای کې، کله په بل ځای کې. نو هلته په همغه یوه موضوع باندې ما خبرې کړي او الحمدلله دا ډېر ګټور او مؤثر. نو تاسو هم انشاءالله کله ناکله موبایل ځان ته نیسئ، سیلفي ویډیوګانې کوئ، کله بل څه ته نیسئ، خبرې ورسره کوئ. مثلا باغ د ښې ونې دي که نه، تاسو هغه ته ونیسئ او خبرې ورسره وکړئ. کله نیمه پاس خپله جوړه کړئ، نیمه لاندې همغه شیان پکې ښکاره کوئ، کله یو طرف ته، کله بل اړخ ته. نو په دغه طریقو باندې انشاءالله تاسو ډیر پر مخ باندې تللی شئ او دا ډیر ګټور تمامیږي. صحیح شوه؟ کله ناکله انشاءالله په آینده کې بیا تلویزیونونو ته لاړ شئ، نو چې ته ناست یو نفر سره خبرې کوي، دا هم ډیر ګټور انشاءالله تمامیږي. په دې هیله چې انشاءالله تاسو به له دې موضوعاتو نه، له دې خبرو نه ګټه اخیستې وي. د همیشه لپاره کوشش کوئ انشاءالله چې تجدید، نوآوري او په نوې طریقو باندې انشاءالله ویډیوګانې تاسو ثبت کړئ. بیا تاسو په خپله باندې په دې کې کتلی شئ چې کومه ویډیو ډېره پر مخ باندې لاړه یا کومه ویډیو زما ډېره خلکو ته ګټوره وه که نه. بیا ته کولی شئ چې هغه زیاتې کړي. لکه نن سبا چې زما په یوټیوب کې دغه د تختې ویډیوګانې الحمدلله ډېرې پر مخ ځي، نو هغه ډېرې ثبتومه نسبت له نورو ویډیوګانو نه. نو تاسو هم په هغه باندې بیا انشاءالله تمرکز کولی شئ. یو څه وخت، ډېر وخت انشاءالله په یوه طریقه باندې تللی شئ. بیا چې کله هم ترقي وکړه، پرمختګ هم انشاءالله وکړه. تر اوسه پورې خو موږ هم هغه ته نه یو رسېدلي، خو انشاءالله که تاسو هم پرمختګ وکړو، موږ هم اراده لرو چې بیا یو سکرین واخلو. سکرینونه داسې خرڅېږي، غټ سکرینونه دي چې په هغه باندې په قلم باندې خط کېږي، ډیجیټل سکرینونه دي او ایډیټ پکې کېږي، خپل عکسونه پکې راوړلی شي. نو هغه بیا ستاسو کار 100 برابره زیاتوي. ځکه ته مثلا یو چا په اړه خبرې کې که عکس یې راخلې پرنټ کوې خو ډېره مشکله ده که نه، که تلویزیون لګې خو هلته پکې تغییر نشي راوستلی. خو چې دا دلته ته عکسونه راوړې عملا په قلم هم درسره او ختم رنګ، هر رقم رنګونه پکې استعمالولی شي، سایټونه هم پکې تللی شي. نو دا بیا ډېر جالب راځي که انشاءالله په آینده کې موږ به هم کوشش وکړو چې دغسې سکرین واخلو. تاسو هم کوشش وکړئ انشاءالله چې کرا د خپل کار ته خوالی ورکړي او په پرمختللي ډول باندې انشاءالله خلکو ته وړاندې کړي. دا به انشاءالله ډیر زیات ګټور وي او ډیر زیات به مؤثر وي.